تا څه نه جوړېده؟ زما کینسر کینسر دی؟ ښه ښه ډاکټران وایي. نو تا ولې مخکې د علاج وکړي یا د علاج کړی که نه دی کړی؟ نه دی کړی. ولې دې نه دی کړی؟ پیسې دې نه درلودلې؟ تو غواړې چې خلک ستا سره مدد وکړي؟ ښه ښه. د کوم ځای په افغانستان کې؟ کندهار ولایت پنجوایي ولسوالي. مور یې د کوم ځای؟ پنجوایي. د کندهار ولایت. ښه. مدد ته غواړې چې مدد در سره وشي؟ مور یې ستا موبایل نمبر تا څه نه جوړېده؟ زما کینسر. کینسر دی؟ ښه ښه ډاکټران وایي. نو تا ولې مخکې د علاج وکړي یا د علاج کړی که نه دی کړی؟ نه دی کړی. ولې دې نه دی کړی؟ پیسې دې نه درلودلې؟ تو غواړې چې خلک ستا سره مدد وکړي؟ ښه ښه. د کوم ځای په افغانستان کې؟ کندهار ولایت پنجوایي ولسوالي. مور یې د کوم ځای؟ پنجوایي. د کندهار ولایت. ښه. مدد ته غواړې چې مدد در سره وشي؟ مور یې ستا موبایل نمبر. السلام علیکم قدرمنو. دا زما پر څنګ په هسپتال کې احمد الله نامي ځوان پروت دی چې د کینسر سرطان ناروغي ده. 1.5 کال کېږي چې په دې ناروغۍ اخته ده. مورکۍ راوړې دي. دا یې مور ده. مور څو کاله کېږي چې دا ناجوړ دی؟ 1.5 کاله کېږي. نو دوریم ولې علاج نه وکړي؟ په وطن کې مې علاج ولې نه وکړي؟ وسه نه درلودې؟ نو دلته اوس پیسې لرئ شئ؟ پیسې نه لرم. 1.5 کال کېږي. 1.5 کال کېږي مورې چې دا ناجوړ دی. 1.5 کال کېږي. دوی پیسو ته ضرورت لري؟ پیسو ته مو ضرورت درلودی نو خو د پیسو د وجې څه دغسې راته 1.5 کال ته علاج نه په وکړي؟ نه مو دي په کړی. ښه. مورې ستا موبایل نمبر کوم یو دی؟ دا دی؟ نو دغه موبایل نمبر دی 0310 2809 363. که څوک مدد ورسره کوي په دا موبایل نمبر له دې مورکۍ سره رابطه وکړي او د دغه ځوان په علاج کې مرسته وکړي. قدرمنو چې دغه مریض چې د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ دی، د 1.5 کال کېږي چې دا د سرطان په ناروغۍ اخته دی. نو پیسې نه درلود، د غربت د وجې د علاج نه دی کړی. اوس کوټې ته رارسېدلی دی. دلې په کوټه کې د ده انشاءالله په علاج کې زه مرسته ورسره کوم او تاسې به مالي معاشي چې کوم د دې صورتحال دی مدد په ورسره کوي، کومک په ورسره کوي. ولې دا زموږ وروستۍ د لاس